زور او مذهب. په سیاست باندې مذهب معمولا هغه وخت غلبه کوي چې دولت او موسسې کمزوري وي. کله چې حکومت د خلکو د اړتیاو په پوره کولو کې پاتې راشي او د خارجي او داخلي خطرونو په مقابل کې د خلکو د ساتلو وس ونه لري، نو دغه وخت مذهبي عناصر چې له فاسد سیاسي نظامه د ټولنې د ژغورلو او د عدالت د راوستلو خبره کوي، د قدرت د حصول په لور ګام اخلي. په دغسې حالت کې مذهب په سیاست لاسبری کیږي او د خپلو شعایرو د عملي کولو ذریعه ورنه جوړوي. مذهب په سیاست باندې له دوو لارو غلبه کوي. یوه لاره دا ده چې واکمن د ځان په ګټه او د خپلې کورنۍ د قدرت د ټینګېدا لپاره شریعت نافذوي او دینی علماو ته اجازه ورکوي چې د دولت په چارو کې لویه برخه ولري. دویمه لاره خو دا ده چې دینی عالمان د سیاسي قدرت له ترلاسه کولو وروسته مذهبي حکومت جوړوي او خلک اړباسي چې د دوی مذهبي اجنډا ومني. دغسې مذهبي حکومتونه که په شرق کې جوړ شوي یا په غرب کې د جوړونکو یې باور و چې بنیادم یوازې د زور له لارې او د عملونو د څارنې له لارې اصلاح کیدی شي. ځکه خو دغه حکومتونو د سوچه ټولنې د جوړولو لپاره په وړو وړو جرمونو هم سختې سزاګانې ورکړي دي چې خلک عبرت واخلي. دا باور هم و چې ښایي واکمنان فاسد او شریر دي، له همدې کبله یوازې مذهبي علما په صداقت سره حکومت کولی او خلکو ته خیر رسولی شي. د اروپا د جینیوا ښار دولت چې مؤسس مسیحي اصلاح غوښتونکی او ریفورمیسټ کالوین په 1599 کال کې مړ شوی و، د هغه نظامونو یو مثال بللی شو چې سیاست ورکې د مذهب مرئی و. کالوین د سیاسي قدرت له حصوله وروسته د خپلو مذهبي نظریو د عملي کولو په دریځ کې و. د ده لومړنی کار د ښار اوسیدونکو ته دا اعلان و چې که هر څوک یې د نظریو پلوی نه دی له ښاره دې ووځي. هغوی چې په ښار کې پاتې شول په لویو یا وړو ګناهونو او خطاو یې خورا سختې جزاوې ولیدلې. په دغو جزاو کې تکفیر، له ښاره شړل، قید او اعدام شامل و. د کالوین په امر د ښار ټول هغه هوټلونه او میلمستونونه چې میلمنو ته د سکس اسانتیاوې برابرولې بند شول. هر دکاندار یا سوداګر چې تقلب به یې کاوه یا به یې په تله کې ډنډې وهلې سخته جزا ورکول کېدله. په بېباکو بازاري سندرو او قطعه‌بازۍ بندیز ولګېد. امر وشو چې مقدس کتاب باید په هر مهم ځای کې ایښی. که به څوک ولیدل شول چې د واز وخت کې خاندي توبیخ کېده. د ډوډۍ تر خوړلو د مخه د شکر کول اجباري شول. د کالوین د خورا سختو قوانینو په زور د جینیوا اوسیدونکو د هغه د مذهبي پولیسو تر پوره کنټرول او څارنې لاندې راغلل. جزاوې خورا سختې وي او د هیچا لحاظ و خاطر نه کېده. مثلا یو ځل یو ماشوم ته چې خپل پلار یې وهلی و د سر غوڅولو جزا ورکړل شوه. ویل کېږي چې په 6 کلنه موده کې د بدعت او ارتداد په تورې 150 کسه اور ته ژوندي واچول شو او ایرې شوې. د دې توندۍ او تیزۍ نتیجه دا وه چې د جینیوا خلک د کالوین له نظامه ژر پوزې ته ورسېدل او چې کالوین له ښاره وایستل شو نظام یې هم ختم شو. په اسلامي دنیا کې په 18مه پیړۍ کې په نجد و حجاز کې یو مذهبي نهضت پیل شو چې ژر یې ګرده سیمه لاندې کړه. د دې نهضت مشر محمد ابن عبدالوهاب په 1992 کې مړ شوی. له غیر مذهبي رواجونو د مذهب د بیلولو مبارزه پیل کړه. د سعودي سلطنتي کورنۍ مؤسس محمد ابن سعود د محمد ابن وهاب د تعلیماتو تر اثر لاندې راغی او بیا د دواړو کورنیو ترمنځ خیخي هم وشوه. کله چې د ابن سعود زوی سعود په 1814 کال کې چې مړ شوی قدرت ترلاسه کړ، وهابیت یې د حکومت مذهب کړ. څنګه چې د وهابیانو د مذهب د احیا او سوچتوب خبره کوله، نو مقبرې یې ورانې کړې. په مقبرو کې ساتل شوي مذهبي یادګارونه یې لرې کړل او په زیارت کولو یې بندیز ولګاوه. له یوې خوا خو وهابیانو غوښتل چې د اسلام د لومړیو وختو ایډیاله ټولنه احیا کړي، خو له بلې خوا یې د اسلام د تاریخ د لومړیو وختونو ټول تاریخي یادګارونه یوازې په دې وجه له منځه یوړل چې د خلکو ورسره ډیره مینه او مقدس یې ګڼل. وهابیانو د مذهبي شعایرو د څارنې لپاره سخت اصول او مقررات اجرا کړل. مثلا که به چا 5 وخته لمونځ په جماعت نه کوو نو پولیس پسې ورتلل، په زوره یې جومات ته راکش کوو.
وهابي ماډل په نورو اسلامي هیوادونو کې هم مذهبي ریفورمیسټانو ته الهام ورکړ او د قدرت د حصول او د ټولنې د اصلاح لپاره ځینې نهضتونه راڅرګند شول چې مذهبي اجنډاوې یې لرلې. په هندوستان کې د سید احمد شهید چې په 1811 کال کې مړ شوی جهاد غورځنګ همدا لاره خپله کړه. سید احمد له شمالي هندوستانه شمال مغربي سرحد ته لاړ چې هلته خپل اسلامي دولت جوړ کړي. د په 1820 کې ځان خلیفه او امام وباله. د او ملګرو یې د زور او فشار ټولې ذریعې وکارول چې د سرحد په سیمه کې د تقوا په اساس ولاړ سوچه ټولنه جوړه کړي. میرزا حیرت دهلوي په خپل کتاب حیات طیبه کې لیکي چې سید صاحب خپلو ګڼو ملګرو ته مهم مقامونه ورکړل او امر یې ورته وکاوه چې په خلکو باندې په شریعت په زور عملي کړي، خو دغو مقاماتو له خپل اقتداره ناوړه استفاده وکړه او کله کله خو یې پیغلې اړیستلې چې له دوی سره په زور ودونه وکړي. داسې هم ولیدل شول چې ځینو زلمو مجاهدینو په زور او جبر ځوانې نجونې له بازارونو او سړکونو جوماتونو ته یوړې او د هغوی له رضا پرته یې ودونه او نکاحې ورسره وکړې. هغو افسرانو هم چې د بزګرانو او کلیوالو د چارو لپاره مقرر شوي د خپل اختیار په غلطه وکاروه او له عامو خلکو سره په کبر وچلیدل. د دوی د کړو نتیجه دا راووته چې خوار او ساده کلیوال ورنه په لنډ وخت کې زړه توري شول. دغو افسرانو د دې لپاره چې خلکو ته خپل زور ور وښیي په هر هغه چا به د چا ګیره تر ټاکلې اندازه اوږده ولیدل شوه نو په جزا کې شونډې ور وڅولې. که به څوک ولیدل شول چې جامې د پښو تر بجلکو اوږدې دي نو جزا یې دا وه چې د بجلکو هډوکي ور مات شي. په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې او د پاچا د حکومت له ړنګېدو وروسته په ایران کې البته په څه ناڅه بله بڼه هم داسې چارې وشوې او د دې لپاره چې د واکمنو د خوښي مطابق شریعت تطبیق شي د زور له ټولو طریقو استفاده وشوه.